د رمضان المبارک په میاشت کې څلور کارونه زیات کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دا دوه کارونه خو داسې دي که نه ترضون بهما ربکم چې په دې سره ستاسو رب رضا کېږي، او دا دوه کارونه خو داسې دي چې د هغې نه خلاصې نشته دی. نو کم دوه کارونه چې په هغې سره الله تبارک وتعالی ډېر راضي کېږي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل فشهادت الله اله الا الله. د رمضان المبارک په میاشت کې د دې کلمې ذکر ډېر کوئ، لا اله الا الله. دا کلمه ډېره زیاته وایه، ډېره زیاته وایه. حدیث مبارک کې راځي موسی علیه الصلاة والسلام الله تبارک وتعالی ته فرمایل وی الله ماله یو ځان لغونته ذکر راکړه، یوه خاص کلمه راکړه چې زه پې تا یادوم یوازې د نورو خلکو نه علاوه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی موسی لا اله الا الله وایه. وی الله دا خو ټول خلک وایي، الله دا خو ټول خلک وایي، زه یو جدا کلمه غواړم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ای موسی کو چرته دا وواړه اسمانونه او دا وواړه ځمکې او د دې اوسېدونکي په یو چابړي کې کېښودی شي او دا لا اله الا الله دا کلمه په بل چابړي کې کېښودی شي، دا کلمه به درانه شي او دا وواړه ځمکه وواړه اسمانونه به سپک شي. دا دومره درنه کلمه ده، دومره لویه کلمه ده، دومره غټه کلمه ده، د دې نه ما سوا بله کلمه شته دی نه چې زه یې تا ته درکړم چې هغه ته ووایي. موسی کومه کلمه وایه؟ لا اله الا الله. حدیث مبارک کې راځي وای کم انسان چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله، د اسمان دروازې ډایرکټ کولاو شي او دا کلمه لاړه شي د الله عرش ته ورسي، د الله عرش ته ورسي. الله نو د رمضان المبارک په میاشت کې کومه کلمه زیاته وایي؟ لا اله الا الله. او دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وتستغفرون، د الله نه پکې بخښنه ډېره غواړئ، استغفار پکې ډېر وایي د رمضان المبارک په میاشت کې. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. الله تا ته د هر ګناه نه توبه وباسم. استغفار پکې ډېر وایه، استغفار ډېر وایه، استغفر الله استغفر الله. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هر انسان خطا کار دی، چې انسان دی سوا د پیغمبرانو نه نور چې انسان دی ګناه بتي کېږي. هر انسان خطا کار دی، خو بهترین خطا کار هغه دی چې ګناه ته وشي او د الله په دربار کې توبه وباسي. دې څه وایي؟ استغفار وایي، د الله په دربار کې توبه وباسي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې یو انسان ګناه وکړي ته د په زړه باندې تور داغ ولګي. څه ولګي؟ تور داغ ولګي. خو چې کله د توبه ویسته الله تبارک وتعالی دغه داغ وینځو او چې دې توبه نه وباسي یو داغ لګي یو داغ لګي نو زړه یې تک تور شي. نبی الله تبارک وتعالی فرمایي ختم الله علی قلوبهم بل طبع الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم. بیا چې په دې الفاظو باندې تعبیر کېږي الله تبارک وتعالی فرمایي ما د په زړه اوس مهر ولګو. دا مهر ولې ولګېدو؟ د دې انسان د ګناه د وجې نه ولګېدو، د توبه نه ایستله. نو دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د رمضان مبارک په میاشت کې استغفار ډېر وایي. څه وایي؟ استغفار. ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې استغفار ډېر وایي الله تبارک وتعالی به ورله حلال روزي فریوانه ورکړي او الله تبارک وتعالی به په هر مشکل کې دله لار وباسي. نو دویم به څه کار کوئ؟ استغفار ډېر وایي. او دوه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دوه کارونه خو داسې دي، دوه ځایونه داسې دي چې د هغې نه خلاصې نشته دی. کم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله نه جنت غواړئ، سوال ترې نه د جنت کوئ. او کم جنت د الله نه غواړئ؟ جنت الفردوس ترې نه غواړه. د الله نه غټ سوال کوه، د الله نه وړوکی سوال مه کوه. الله ډېر لوی ذات دی نو سوال ترې نه هم لوی کوه. نو حدیث مبارک کې راځي وایي د الله نه د جنت سوال کوئ او د جهنم نه پناه غواړئ. د څه نه غواړئ؟ جهنم نه. نو د رمضان مبارک په میاشت کې دا څلور کاره ډېر زیات کوئ. یو ذکر د څه شي؟ د لا اله الا الله. دویم څه شی؟ استغفار. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. داسې نشي ویلی بس لنډ وایه استغفر الله استغفر الله. او دریم کم کار؟ د جنت سوال د الله نه. او څلورم د جهنم نه پناه چې الله ما اور د جهنم نه وساته. دا ډېر کوئ. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو ومن سقا صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چا چې روجهدار باندې اوبه وسکولې، روجهدار ته اوبه ورکړي په میدان محشر کې به نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه زما د لاس مبارک نه د حوض کوثر جامونه وسکي.
په حوض کوثر اوبه به ورته په میدان محشر کې زه ورکما او چې کله د نبی علیه صلات وسلام د لاس مبارک نه د حوض کوثر اوبه وڅکلي جنت ته به لاړ شي خو تږی به نه شي په میدان محشر کې. الله تبارک وتعالی دې مونږ ټولو ته د نبی علیه السلام د لاس مبارک نه د حوض کوثر جامونه را نصیب کړي. نو چې په روژهدار دې اوبه وڅکولې د دې په بدل کې به الله تا ته د حوض کوثر جامونه در نصیب کړي. څومره بختوره میاشت ده، څومره ښکلې میاشت ده، څومره ښایسته میاشت ده الله دا مونږ ته راکړې ده.